باجوا د کومو پټو اهدافو لپاره وزیرستان ته تللی دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، دا مهم خبر په دې مهمه ویډیو کې وګورئ. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا تېره ورځ ډیورن کرښې ته څیرمه میرانشاه ته سفر وکړ او دغلته یې له میشتو پاکستاني پوځیانو او استخباراتي ډلګیو سره وکتل. د ډي وي راډیو د راپور پر اساس د دغه سفر عمده هدف په ډیورن کرښه د اغزن سیمې غځولو کار له نږدې کتل او ارزول او د پوځ او استخباراتو له ډلګیو سره نوموړي د هغو ځایونو په اړه هم خبرې کړې دي چې د پټو پوځي اهدافو لپاره کارول کیږي. خو تر دې هاخوا په وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د نویو پروژو لپاره همدغه سفر مهم ګڼل شوی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالیتونو پراختیا په غبرګون کې کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ په دې وروستیو کې د وزیرستان د اوسیدونکو په انسجام کې مهم رول لوبولی او دغلته یې د اتمانزو قومي لویه جرګه فعاله کړې چې د وزیرستان په امنیت، اقتصاد او سیاست کې ښکېله شوې ده. دغه جرګه ادعا لري چې په وزیرستان کې د پاکستاني پوځ مداخله د استخباراتي اهدافو لپاره ده او په 2014 کال کې د ضرب عذاب عملیاتو له امله د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. د اتمانزو جرګه وایي په خپله د وزیرستان د امنیت نیولو وړتیا لرو او پوځ له همدې امله وارخطا دی چې دغه سیمه یې له کنټروله ونه وځي او په وروستیو 2 میاشتو کې همدلته بیرته شاوخوا 2000 پاکستاني طالبان مجهز کړي دي. له تاسو مننه چې ویډیو تر پایه ولیدله. کوم ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. که د باجوا په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک کړئ را سره، او که زموږ د یوټیوب چینل سره نوي ملګري شوي یاستئ نو زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. د خدای په امان.